ښه دوستانو راځو خپل درس ته. فکر کوم اووم درس ده او که شپږم ده، خو په هر حال موږ او تاسو ټیبل باندې کار وکړو، فارمونه هم جوړ کړو بېلابېل. اوس راځو په ریپورټ باندې کار کوو، کیوري ریپورټ باندې. که فکر کوئ موږ او تاسو یو فارم جوړ کړو چې دغه ډیټابیس نه موږ دغه شیان تقاضا لرو چې ډیولپ آی ډي کارت باید موږ ته جوړ کړي، د همغه شخص آی ډي نمبر ورکړو یا یې نوم ورکړو، نو په اتومات ډول هغه باید موږ ته څنګه کړي، هغه راوښیي د هغه ډیټا. ترڅنګ کنټرکټ قرارداد به یې جوړ کړي، اچ آر لیټر وي، بایو ډیټا او مثلا سکین فایلونه دي، مانتلي سیلري ده او لیف فارم ده. نو اول راځو د ده آی ډي کارت ته. نو دلته کریټ کلیک کوو او په کریټ کې فارم ته ځو. دلته فارم ته نه ریپورټ ته او یو بلینک ریپورټ راکړي. دا ګوري اوپن شو، دا بلینک ریپورټ ډیزاینینګ وکړي، ریپورټ اوپن کوو. دغه اضافي ساحې چې دي دا به لږ وړې کړو ځکه دې ته ضرورت نه لرو. راځو دوستانو ډیزاینینګ ته. دلته یو جدول رااخلو، دغه جدول ته دلته اندازه ورکړو ځکه موږ او تاسو ته کارت معلوم دی چې د کارت هغه چې ده وایډ پراخوالی باید 2 انچه اوسي او اوږدوالی چې ده هغه باید 3.5 انچه اوسي جګوالی. نو په دې اندازه باندې خپل دغه هغه ډیزاین کړو، څه ورته وایي جدول. ښه دوستانو اوس دې ته یو ډیزاین موږ او تاسو ورکوو. فرض مثال هر رقم ډیزاین چې تاسو ورکوئ، خو زه یو ساده ډیزاین ورکوم تر څو تاسو ته یو هغه ترلاسه شي. مثلا داسې یو نری غوندې خط مې له دې نه ته وکړو یا لږ زره دا خط ډبله وي او ترڅنګ یو دانه بل هغه مې راواخیستو، دا څه ورته وایي یو ډیزاین غوندې مثلا تر دې اندازې پورې لږ مې بره ویوړو، بیخي بره لاړو او دې ته مې فرض مثال کلر فرض مثال همداسې یو رنګ ورکړو او فکر کوم دې لاندې راغی. نو دا باید د دې نه رابره کړو. پوزیشن ته باید برینګ پرامپټ شو. دا مثلا دلته کېښودو په دغه شکل، دا هم کاپي کړو، پیسټ هم کړو او دا مثلا دې خواته تر څو کارت داسې یو کارت موږ ډیزاین کړو. اوس غواړو دې ته فرض مثال یو دانه تصویر راوړو. نو لاندې داسې راغلو، مثلا دلته راغلو ډیسکټاپ یا ډاونلوډ کې مثلا زموږ خپله لوګو ده، دا لوګو غواړو چې دلته یې راولو. دا مې کاپي کړله، راغلم دلته مې وبخښئ دا داسې نه کاپي کېږي، دا به اول رایټ کلیک په پینټ کې به اوپن کړئ او دلته دا لوګو که فکر کوئ ډېره غټه ده، دا به دغه ځای نه لږ وړم کړئ، مثلا 8 په دغه اندازه سیب ورته ووایئ او وبخښئ دلته راغله، دې باندې به رایټ کلیک ووهئ، دا به ایډیټ کړئ او دلته به کنټرول ای کاپي به ورته ووایئ، کنټرول سی او دغلته به یې پیسټ کړئ. پیسټ کولو سره دا لوګو څنګه شوه دلته راغله. دې لوګو ته مثلا کولی شئ دا سنټر کې راولئ، بله جګه کې هغه کومه چې کوي مثلا دا خط ترېنه ټرانسفر کړئ چې شاوخوا خط پاتې نه شي. اوس راځو دلته اګزس همغه کوم ټیبل چې ده د دې ټیبل یا د اډمن ټیبل هر ټیبل چې وبخښئ چې دلته ټیبل اوپن شو، ټیبل مې بېرته کلوز کړو. دلته د دې هغه فیلډ پیدا کړو، صحیح. دلته هم پکچر راوړو،
تږدو دغه د پکچر دغه څه کوم ډیلیټ کړه دا فرض مثال غټ کړو هر څونه سایز چې عکس وي همغونه سایز د عکس تاسې ورته ټاکئ هلته اندازې ټاکل کېږي. ښه دوستانو راځو نو دغه عکس اندازه چې ده دا په همغه اندازه باندې ټاکو او څومره چې زموږ او ستاسې مثلا خوښه وه فرض مثال دومره تر څو هغه عکس دلته تیارېدی شي او د عکس نه لاندې مثلا یو بل فیلډ راولو چې هغه ده څه ورته وایي دا اټو یا آی ډي نمبر ده آی ډي نمبر هم دلته واچوو آی ډي نمبر دا بغل هم ډیلیټ کړو او دا هم دلته انتخاب کړو. اوس راځو د آی ډي نمبر چې ده دا د بغل کې ورته نصب کوو په دغه شکل سره مثلا دا هم داسې انتخاب کړو او دغه ځای ته راوړو. دلته دا هم چې غواړو چې د آی ډي نمبر باید دغلته راشي. له دې نه بعد راځو هغه ته ډیزاینینګ ویو ته پراپرټیز ته پراپرټیز کې آل بټنه کلیک کوو. په آل بټنه کې دلته یا فارمات یا آل په دې ځای کې ورټیکل پیدا کوو دلته ورټیکل نو ده دا یس کوو نو دا نمبر بیا په دغه شکل مطلب ورټیکل راځي دا هم سنټر کې کړو فرض مثال د دې نمبر ختم سور کړو او بولډ هم کړو. همدارنګه دغه د بغل هغه چې دي څه ورته وایي ټرانسفر هم کړه دا مو هم لرې کړو. اوس راځو دې سره یو بل فیډ اډ کوو فرض مثال هغه ته ځو اډ اګزسټینګ فیلډ ته دلته نیم راوړو او نیم هم دلته انتخاب کړو او دا دلته واچو سنټر کې هم کړو او سنټر کې او بولډ هم کړو. همدارنګه بل شی چې راوړو فرض مثال د نیم نه وروسته هغه د ده پوزیشن ده چې کوم پوزیشن کې دا کار کوي هغه هم دلته ور واچوو مثلا پوزیشن مو هم په دغه شکل تنظیم کړو. دا هم سنټر کې کړو او تر څنګ یې دغه فارمټ کې مو د ټرانسپرنټ کړو چې پوزیشن هم مثلا همدې رنګ کې پرېښوستو او دریم شی چې راوړو مثلا د وینې ګروپ راوړو یا کنټراکټ سټارټ ډیټ اینډ ډیټ هر شی چې راوړو یا همداسې اضافه لیکل ورسره کوو خو کار ته هر شی چې پکې ځای په ځای کېږي تنظیموو یې. ښه دې نه لاندې اینډ ډیټ هم راغلو هغه هم ور اچوو. دا مو هم دلته مثلا تنظیم کړو. فرض مثال دا زموږ کار ده په دغه شکل اماده شو کنټرول ایس ورته وایي سیف دلته راځي مثلا دلته ورته دغه ریپورټ ثبت کوو دلته لیکو چې کارت مثلا بای آی ډي یعنې په آی ډي باندې موږ ته هلته وښیي دا هم سیف کړو. دلته فارم څنګه شو اضافه شو چې کله موږ تاسو دا مثلا ویو نو دلته موږ ته دغه کارت څنګه ده په ډیزاینینګ ویو کې ښایي. فرض مثال دغه بعض ځای کې اضافي فارمټینګ لري دا ترېنه لرې کوو مثلا دا ده دې نه هم دا هم ټرانسپرنټ کوو له دې نه هم ټرانسپرنټ کوو. کله چې کار جوړ شو هغې نه وروسته راځو هغه ته فرض مثال دا موږ غواړو چې کوډینګ سره دا وصل کړو تر څو دا موږ ته څنګه وکړي په کوډینګ کې وښیي. ښه دوستانو راځو نو مثلا دغه زموږ کار د فرض مثال دا کوی شي د پی وي سي ماشین دی هم جوړ کړو کوم یو چې چاپېږي
مثلا دلته پرنټ پریو کې راځو داسې ګورو په دغه شکل سره. اوس خو دلته بل هم ورسره راغلی ده نو په دغه شکل مثلا دا کارت موږ ته ښیي. نوم یې حمزه ده، اډمین اسسټنټ ده. فرض مثال کولی شو لږ تغییر راولو، مثلا د حمزه نه هم خط چې دا په دې فارمټ کې دا ټرانسپرنټ کړو، لرې کړو او دا فرض مثال سنټر کې کړو او دا هم سنټر کې کړو او په دغه شکل سره فرض مثال دا خو ډیزاین دا رقم چې تاسو ورکوئ دا مثلا راجع کړو، دا مثلا دلته کړو. اوس بیا پرنټ پریویو کې وګورو، مثلا په دغه شکل دا موږ ته نمبر یې اخیستی ده، تاریخ بل شی تاریخ یې مثلا اخیستی دا ټول څنګه ده. ښه دا هم ثبت کړو د کارت بای آی ډي په نوم باندې. اوس راځو دلته کریټ ته یو د دې په خاطر چې موږ او تاسو دلته په کوډینګ کې بای آی ډي نمبر دی بټن سره مثلا کله چې موږ آی ډي نمبر ورکو نو موږ ته دا کارت وښیي. نو د دې لپاره ضرور دا ده چې موږ او تاسې یو دانه کیوري جوړه کړو. دا ډیزاینینګ کیوري ته راځو له همدغه اډمین ټیبل نه او دا مثلا اوکې کړو، دغه ډبل کلیک پې ووهو، دا ټول فیلډونه رااخلو او دلته او وښیي دغه لاندې ځینې فیلډ رااخلو په دې ځای کې ټول ور اچوو. ټول هم ور اچول. دا کیوري بیا نورو ته هم پکارېږي که چېرته موږ کنټرکټ جوړو، چارټ لیټر جوړو، ټولو ته پکارېږي. نو موږ او تاسې اوس آی ډي نمبر باندې دلته کرایټیریا ته راځو، په دې آی ډي نمبر کې لیکو قوس شروع اوپن بای آی ډي نمبر، یعنې موږ ته دغه ډیټا اوپن کړه په آی ډي نمبر باندې. کنټرول ایس هم وویلې، سیف هم ورته ورکړو، مثلا نوم ورته ورکړو چې بای آی ډي، یعنې آی ډي نمبر باندې موږ ته ډیټا څنګه کې اوپن کوي. نو دا دلته څنګه شو راغله، کله چې ډبل کلیک کوو نو دلته موږ نه ګورو اوپن بای آی ډي نمبر. نو آی ډي نمبر چې کله موږ ورکړو هغه څنګه کېږي اوپن کېږي. نو راځو دلته دوستانو دا کوډینګ ډیزاینینګ ویو ته، دا بای آی ډي نمبر ده، په دې باندې رایټ کلیک کوو، دې بټن باندې چې په دې باندې موږ دا اوپن کړه. بولډ ایونټ ته ځو، په دې ځای کې دوستانو دغه کمانډ بټن یې مخکې نه هغه درلودلو څه ورته وایي دا لینک یې درلودلو، خو لیکو DOCMD ډاټ اوپن ریپورټ. صحیح شو، دلته ریپورټ شته ده. ها کوم ریپورټ؟ مثلا دغه ریپورټ ګوري کارت بای آی ډي. نو دلته راځو دوه نقطې ورکو، کارت او بای آی ډي او قوس بند بیا یو کامه ورکو، لیکو چې څه شی پریویو. صحیح شو، دې ته هم سیف وویلې او دلته راغلو دا هم کلوز کړو. اوس نو دوستانو موږ او تاسې فرض مثال دلته راشو د کوډینګ ته او دا ورته ویو ووایو، مثلا فارم ویو ته راشو، فرض مثال دا فارم کلوز کوو، له دې ځای نه دا آی ډي مو اخیسته. صحیح ده، دلته اوپن کوډینګ فارم ته راغلو، کله چې موږ اوپن بای آی ډي کلیک کوو نو دا مستقیما ځکه اوپن شو چې موږ دلته لینک دی هغه نه ده تړلی. نو د فارم ډیزاینینګ ویو ته راځو، دلته ټیبل ته راځو، دلته ګوري اډمین انتخاب شوی ده، دلته ورته وبښئ دا ټیبل اوپن شو، دې ته کلوز وایي او دلته دا انتخابو. راځو ډیزاینینګ ویو ته، پراپرټیز ته او ډیټا ته ګوره دلته کوم ټیبل سلیکټ شوی ده او بښئ دا باید دغه ځای کې کلیک وکړو د فارم نه دې خواته تر څو د فارم په بغل باندې کلیک شي. ګورئ دلته هم چې کلیک ووهو نو بیا دلته راځو او هلته په دې ځای کې دا اډمین انتخاب شوی، موږ او تاسو چې انتخابو بای آی ډي دا مې انتخاب کړو، سیف مې ورته وویلې، دا فارم هم څنګه کړو فرض مثال کلوز هم کړو.
اوس چې کله موږ او تاسو کوډینګ ته راشو او دا دلته اوپن کو او همغه آی ډي مثلا ولیکو د هر کارمند چې دا اوکې چې ورته ووایو نو د همغه کارت به څنګه شي اوپن بشي. نو په دغه شکل سره دا فارم څنګه شو دا اوپن آی ډي باندې دا اوپن شو. بل دوستانو راځو موږ او تاسو دلته یو بله بټنه جوړه کړې بای نیم دا کاپي کوو دا فارم نو دې دپاره هم موږ او تاسو چې په نوم باندې مثلا هغه پیدا شي دا څه ورته وایي آی ډي کارت جوړ کړو نو دلته دغه ریپورټ کاپي کوو پیسټ ورته وایي په پیسټ کې ورته لیکو چې کارت بای نیم دې ته هم سیف وویلې نو دا ګورې دلته اضافه شو. دا چې اضافه شو دلته د اډمن یو بله کیوري هم جوړو کریټ ته راځو دلته کیوري وایزر ډیزاینینګ ویو ده دغه اډمن ټیبل هم دلته ډبل کلیک باندې ډیټا یې ور واچوله دا سلیکټ حال کړو مثلا او دا هم دې ځای نه کاپي کړه او دلته هم پیسټ کړه. دا ډیټا ټوله دلته راغله دلته د نیم خانې ته راځو کریټیډا تقاعد شو مثلا بای نیم ورکو او دې ته هم سیو وویلې دلته لیکو چې بای نیم دا د کیوري نوم چې شو بای نیم شي یعنې ډیټا موږ ته څنګه کیږي دلته راغله چې بای نیم باندې موږ ته دا اوپن کړي. نو دوستانو دا هم کلوز کړه ټول راغلو دې ریپورټ ته دا ریپورټ هم ډیزاینینګ ویو کې اوپن کړو بیا دې سر ته راغلو دلته هم کلیک کوو دا بای آی ډي ده دا بای نیم انتخابوو یعنې موږ ته ډیټا په څه شي پیدا کړه په نوم باندې پیدا کړه. اوس هم دوستانو دا فارم هم کلوز کړو فرض مثال کوډینګ ته راغلو دلته دغه بټنه ده دې بټنه دا هم ډیزاینینګ ویو کې مثلا اوپن کوو په دې باندې هم تیر په څیر رایټ کلیک بولډ ایونټ دې تیار هغه اخیستی ده دا ګورئ مخکې لیکلي وو نو دې ته هم هماسې ډي او سی ام ډي ډاټ اوپن ریپورټ دې ته متوجه اوسئ چې فارم انتخاب نه کوي ریپورټ باید انتخاب کوي. کوم ریپورټ دغلته نوم موجود ده نوم به دقیق ولیکئ واړه توري غټ توري ټول به یو رقم ولیکئ مثلا کارت بای نیم بیا هغه قوس بند کې هغه څه ورته وایي بیا هغې نه بعد کامه ورکړئ کامو نه وروسته ای سی وي وي څه رقم که په پرنټ پریویو کې دې ته سیف ووایه ویژوال بیسک به دې خواته کې دا به بند کې نو دې لینک واخیست. اوس چې کله ته راشي دلته فارم یو ته دلته بای نیم کلیک کړئ او دلته ورته ووایه چې مثلا حمزه راته پیدا کړه اوکې کې د حمزه کارت اتومات څنګه شي جوړ بشي. او که چېرته فرض مثال ته یو بل نوم ورکړې احمد نو احمد خو تر څو نشته نو د هغه وګوره خالي را پیدا شو. نو په دغه شکل باندې دا د آی ډي کارت برخه وه چې موږ او تاسې خپل کوډینګ سره هم وصل کړه نو دا برخه زموږ او تاسو هم خلاص شو. بله خیره کانټراکټ یا ایچ آر لیټر باندې په بله ویډیو کې کار وکړو چې هغه څنګه وصل کړو.